دلته په ننګرهار کې د HRD مرستندوی ادارې په مالي ملاتړ د کار او ټولنیزو چارو ریاست تر چتر لاندې د حرفوي زده کړو په مرکز کې بېوزله او بېروزګاره ځوانانو ته د بېلابېلو حرفو د زده کړې زمینه برابره شوې ده. دوی دلته 6 میاشتې حرفوي زده کړې کوي. په دغه حرفوي مرکز کې په زده کړه بوخت ځوانان خوښ دي چې د زده کړو زمینه ورته برابره شوې ده. دوی وایي په دغه موده کې به ډېر څه زده کړي چې پر مټ به دوی وکړای شي د خپلې کورنۍ د اقتصادي ځان بساینې په پار د کورنۍ د نورو غړو ترڅنګ کار وکړي. دغه زده کړې الان ټاکل شوې موده د یو کسب د زده کړې لپاره بسندوی نه بولي او د غځېدو غوښتنه یې کوي. د نه مخکې موږ وزګار وو، اوس الحمدلله دلته یو کسب زده کول یو سهولیت موږ ته برابر شوی دی. 80% پورې کار زده کوو چې دا لږ موده لږ اوږده شي نو دغه کېږي انشاءالله. ډېر شیونه مې زده کړي او د کورنۍ هم زموږ خوشحاله دی. د دې موسسې نه موږ سره ډېر مالي مرسته هم کوي، خوراکي مواد موږ ته راکوي. انشاءالله موږ په دې متیقن یو چې ډېر ملګري به څو مړیو د ترلاسه کولو دپاره او د هغې د خدمت مصدر وګرځېږي د ټولنې دپاره. په همدې حال کې د حرفوي مرکز ملاتړ کوونکي اداري مسؤلین وایي دا مهال د ښار او ولسوالیو د بېلابېلو عمر لرونکو ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده. دوی وایي همداراز د زده کړو د بهیر پر مهال هره میاشت دوی له یو شمېر زده کړیالانو سره د خوراکي توکو مرسته هم کوي. موږ دغه سنټر د 6 میاشتو لپاره دی. 7 حرفو کې مختلف قشرونه، مختلف سینونه او د مختلفو ولسوالیو زده کوونکي دلته موږ سره حرفوي زده کړې کوي. د دې ترڅنګ چې حرفوي زده کړې کوي د 6 میاشتو لپاره هره میاشت دوی د کورنۍ د مالي ملاتړ په حساب باندې دوی ته د خوراکي موادو مکمل پیکج اته قلمه کېږي هغه ورته ورکوو. چارواکي وایي دمګړی د حرفوي زده کړو په دغه مرکز کې دوی سره د خیاطۍ، نجارۍ، برېښنا، موبایل جوړولو، غالۍ اوبدلو او موټر جوړولو په ګډون په 7 حرفو کې بېوزله او بېروزګاره ځوانان په زده کړه بوخت دي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس همداراز د زده کړیالانو له لورې د زده کړو د بهیر د مودې غځېدو خبره سمه بولي او زیاتوي په هڅه کې دی تر څو د مرستندویه ادارو سره په همغږۍ په راتلونکي کې ټاکل شوې موده یو څه وغځوي. 280 تنه هغوی په مختلفو حرفو په زده کړو باندې بوخت دي چې دې کې نجاري ده، موبایل ترمیم دی، خیاطي ده او دوی ته بیا په تقریبا 480 تنه هغوی ته چې دی په ضمن کې د هر میاشت د نقدي مرسته د غذایي توکو هم ورسره کیږي. د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې همداراز دوی تیر کال هم په دغه ولایت کې د بېلابېلو حرفو په برخه کې 4600 بېوزله او بېروزګاره ځوانانو ته هم زده کړه ورکړې وه چې په خبره یې اوس مهال د ښار په بېلابېلو سیمو کې په کار بوخت دي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ حلاله نفقه پیدا کوي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.